د زمري یاسه د 28مه له انګلیسي استعماره د افغانستان د استقلال د بیرته ترلاسه کېدو 106مه کلیزه ده. د غزني ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تاریخي او ویاړلې ورځ وبلله. د دوی په وینا چې افغانستان یو ټینګ او خپلواک هیواد دی او تاریخ ښیي چې هیڅ بهرنی ځواک پرې دایمي واک نه دی موندلی. دوی د استقلال ورځ د بهرنیو اشغالګرو په وړاندې د ملي ویاړ، یووالي، د افغانانو عزت او د خلکو د ټینګې ارادې نښه وبلله. د هغه ورځ ده چې افغان مجاهد ولس وخت له امپراتورۍ یعنې انګریزانو څخه هغه خپلواکي ترلاسه کړه او په ټوله کې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه زرینه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان د اتلولیو ویاړونو هغه باب یې پرانیست چې د وخت امپراتور انګریز ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې او هغوی یې پرې نه ښودل تر څو دغه خاوره له خپل اشغال او د خپل فرمانونو څخه لاندې کړي، بلکې هغوی یې په تور مخ باندې له دغه خاورې څخه وشړل او هغه خپله خپلواکۍ ثابته کړه. د غزني اوسیدونکي هم وایي چې دا ورځ یوازې یو تاریخي مناسبت نه دی، بلکې د ملي یووالي او د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره ګډې هڅې پیغام ورکوي. دوی ټینګار کوي چې د استقلال ساتنه د ټولو دنده ده او نننی نسل باید د ملي ارزښتونو د ساتنې ترڅنګ د هیواد د ودانۍ او سوکالۍ لپاره هڅې وکړي. افغانستان چې دی دا د نړیوالو دلته چې یرغل کړی دی د هغو هدیره بللی شو، دلته راغلي دي او دوی دلته مات شوي دي او شکست ورکړل شوی دی. نو دا چې دا یوه تاریخي ورځ ده، د ټولو افغانانو څخه هم هیله کېږي چې دغه ورځې ارزښت وپېژني. له خلکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغسې ورځو ساتنه یې وکړي او په د تاریخ زرینو کرښو ته یې وسپاري. او دغه ورځ یوه خاص غوښتنه مې دا ده چې د خاص اشخاصو پسې دې نه منسوبوي، ځکه دا د افغانانو شریکه ورځ ده. په ورته وخت کې د زمري یاسه 40مه د امریکا او د هغوی د متحدینو د ماتې ورځ هم په دې ولایت کې د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.